اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. په تیر ویډیو کې موږ پرسونلایز ویلی وو او په پرسونلایز کې دغه ټول اپشنان موږ ووایو. نو اوس راځو کنټرول پینل ته او کنټرول پینل شروع کوو. کنټرول پینل موږ په څلورو طریقو خلاصوی سو. اوله طریقه دا ده ستاسو رایټ کلیک وکړئ پرسونلایز ته راسئ. اوله اپشن د ګوره کنټرول پینل هوم، په دې کنټرول پینل هوم کلیک وکړئ تاسو به کنټرول پینل خلاص شي. دویمه طریقه دا ده تاسو په سٹارټ بټن باندې کلیک وکړئ او دلته په کنټرول پینل کلیک وکړئ تاسو ته به کنټرول پینل خلاص شي. درېیمه طریقه دا ده تاسو دلته کمپیوټر خلاص کړئ. کله تاسو کمپیوټر خلاص کړئ ګوره دلته څنګ ته اوپن کنټرول پینل لیکلی ده، په دې کلیک وکړئ تاسو ته به کنټرول پینل خلاص شي. او څلورمه طریقه دا ده تاسو وینډوز پلس آر بټن په کیبورډ کې ووهئ او په رن کمانډ کې دلته تاسو کنټرول ولیکئ تاسو ته به کنټرول پینل خلاص شي. نو هره طریقه ستاسو ته اسانه او په هغه طریقه یې تاسو خلاصوئ. کله ستاسو اول په خپل کمپیوټر کې کنټرول پینل خلاص کړئ نو تاسو ته به دا رقم راواړوي، لیږ اپشنان به وي. نو سمپل دغه ویو بای ته به راسئ او دلته به تاسو کیټګري ور چینج کړئ، یا لارج آیکن ځای کړئ یا سمال آیکن ځای کړئ. نو هر یو کلیک وکړئ تاسو ته به کنټرول پینل ټوټل خلاص شي، ټول اپشنان به تاسو ته راواړوي. نو ګور په کنټرول پینل کې نن زه تاسو ته دوه شیان درښیم. یو پاسورډ چې کمپیوټر ته پاسورډ څنګه لګیږي، څنګه بدلیږي او څنګه ختمیږي. دویم چې موږ په کمپیوټر کې یو فولډر، یو تصویر، یو ویډیو څنګه پټولی سو. نو اول راځو کمپیوټر ته موږ پاسورډ لګوو چې کمپیوټر ته پاسورډ څنګه لګي. نو دې لپاره به تاسو راسئ یوزر اکاونټس به پیدا کړئ په کنټرول پینل کې. کله تاسو په یوزر اکاونټس باندې کلیک وکړئ ګوره اول اپشن ده کریټ پاسورډ فار یور اکاونټ. ګوره دلته د اکاونټ نوم د لاندې ایډمنسټریټر لیکلی ده، لاندې فلحال تر ایډمنسټریټر لاندې ګوره شی هم نه دی لیکلی. کله چې موږ پاسورډ ولګو لاندې ګوره بیا دلته بل شی هم راځي. نو په دې ګوره اول د کریټ پاسورډ فار یور اکاونټ په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په دې باندې کلیک وکړئ ګوره درې خانې رالې. اول د نیو پاسورډ، اوس مار پاسورډ ورکوئ هغه پاسورډ ورکوئ. په دا دویمه خانې کې به هم تاسو یو رقم سیم پاسورډ ورکوئ، یعنی په اولو دواړو خانو کې به تاسو یو رقم پاسورډ ولیکئ. او دا درېیمه خانه چې ده په دې کې تاسو اصلي پاسورډ مه لیکئ، ځکه بیا که بل څوک راولاړ سي ستاسې کمپیوټر خلاصوي هغه ته خو به پاسورډ نه وي معلوم. کله چې بیا هغه دوه درې وارې غلط پاسورډ کې ووایي نو دلته که تاسو هر شی کې لیکلی وي هغه به راواړوي. دلته تاسو خپل نوم کې ولیکئ یا یې خالي پرېږدئ، یا مثال اوس ګوره ما څلور عدده پاسورډ ورکړی د څلور کې ولیکئ. نو سمپل بیا په دې کریټ پاسورډ باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په کریټ پاسورډ کلیک وکړئ تاسو کتلی سئ دلته ګوره لاندې رالی وایي پاسورډ پروټیکټډ، پاسورډ ګوره ولګېدی. نو اوس که چیرې تاسو پاسورډ بدلوئ، مثال اوس تاسو پاسورډ لګولی و ستاسو ورور درڅې زده کوي یا بل چا درڅې زده کوي، پاسورډ که مو بدلوئ بیا به راسئ ګوره دلته یو اپشن د چینج یور پاسورډ، په دې چینج یور پاسورډ کلیک وکړئ ګوره اوس بیا څلور خانې رالې. اول د کرنټ پاسورډ، په کرنټ پاسورډ کې به تاسو موجوده پاسورډ ورکړئ، زوړ پاسورډ. زوړ پاسورډ به تاسو ته خامخا معلوم وي. ګوره زوړ پاسورډ ما خان ورکړی وي، خان به کې ولیکئ او دلته چې مو اوس هر شی کې ورکوئ. مثال ته خان دوار ما ورکئ، خان دوار ما ورکئ. نو دغه رقم دا بیا هغه خانه دلته که تاسو هر شی کې لیکئ، مثال خالي یې پرېږدئ، خپل نوم کې لیکئ، خو اصلي پاسورډ ما کې لیکئ. دلته ګوره ما کې ولیکئ اته، یعنې اته د پاسورډ ما ورکړی. چینج پاسورډ باندې به تاسو کلیک وکړئ ګوره تاسو کتلی سئ چې پاسورډ بدل سو. دغه رقم ګوره بیا راځو اوس کوم پاسورډ ختموئ، مثال له سره مو ټول کمپیوټر ته پاسورډ ور ختموئ نو بیا په دغه ریمیو یور پاسورډ په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دې کلیک وکړئ ګوره تاسو د کرنټ پاسورډ غواړئ، زوړ پاسورډ غواړئ نو دلته به تاسو پاسورډ کې ولیکئ هر پاسورډ ستاسو ورکړی. ما خان دوه ورکړی و ریموو پاسورډ ګوره پاسورډ ختم سو. دلته رالی پاسورډ پروټیکټډ ګوره ختم سو، یعنې پاسورډ ختم سو. نو ګوره بیا په دې کې د چینج یور پکچر دلته تاسو دغه تصویر بدلولی سئ. داسې بیا هر وخت کمپیوټر خلاص سي پاسورډ څه غواړئ دغه تصویر به مالت ته راړوي. نو که اوس تاسو غواړئ دا تصویر بدل کړئ چینج یور پکچر باندې به تاسو کلیک وکړئ، هر تصویر چې مو په لګوئ هغه تاسو په لګولی سئ. دا مخته ما تاسو ته ور درښولی یا بروز فار مور پکچرز باندې کلیک وکړئ. دلته چې مو هر تصویر چې مو خپل تصویر کوم په دروئ، خپل تصویر که مو هر ځای یې هغه تصویر وښیاست هغه تصویر به دلته په ودرېږي. بیا ګوره دلته نوم درئ ماخر. اوس که چیرې تاسو غواړئ چې د دې نوم ور بدل کړئ، خپل نوم په ولګوئ نو سمپل په دې چینج یور اکاونټ نیم باندې به تاسو کلیک وکړئ او دلته که مو هر نوم ورکوئ، مثال رحیم خان دا ور ما نوم ورکوئ انټر ګوره د رحیم الخیل په نامه باندې په ځای باندې رحیم خان رالی. دغه نوم هم بیا هلته راړوي چیرې ستاسې پاسورډ ورکوئ، یعنې اول ور ستاسو خپل کمپیوټر خلاصوئ نو هلته به هم دا تصویر اما دا نوم یې لاندې به پاسورډ غواړي پاسورډ ورکړي نو تاسو به کمپیوټر خلاص شي. نو په دې کې دغه درې اپشنان در وګورئ. راځو ګورو بیا په دې کې بیرته شاته اوس زه فولډر درښیم چې موږ په کمپیوټر کې فولډر څنګه پټولی سو. نو ګوره دې لپاره راځو کنټرول پینل ته فولډر اپشن ته راځو. یوزر اکاونټس موږ ووایو، اوس راځو فولډر اپشن ته. کله چې تاسو ګوره په فولډر اپشن باندې کلیک وکړئ په دې ګوره موږ سره جنرل دا والا ګوره اوپن ایچ فولډر ان د سیم وینډو په دې باندې اوس نشان لګېدلی دی. ګوره اوس زه په کمپیوټر کې هر شی خلاصوم، زه رالم کمپیوټر مې خلاص کړئ، سی ډرایو مې خلاص کړئ،
پروګرام فایل مې خلاص کړئ. ګوره دا ټول په دا یوه وینډو کې خلاصېږي. دغه بیک بټن چې ده دغه هم ګوره کار کوي، یعنی ټول شیان په یوه ځای کې خلاصېږي. اوس که چیرې ته راغلی دلته درته ویل سي اوپن ایچ فولډر ان اټس اون وینډو، په دې د سی نشان ولګوئ، اپلای دې کوئ. اوس ګوره هر شی جلا جلا خلاصېږي. کمپیوټر جلا خلاص شو، سی ډرایو ګوره جلا خلاص شو، پروګرام فایل دا جلا خلاص شو، بیک بټن هم کار نه کوي. نو دغه دغه اپشن له وجې که چیرې دلته ورته ویل سي اوپن ایچ فولډر ان د سیم وینډو، په یوه ځای کې به خلاصېږي. او که دا دویم اپشن درښیي اوپن ایچ فولډر ان اټس اون وینډو، بیا به هر یو جلا جلا خلاصېږي، په جلا جلا وینډو کې به خلاصېږي. بیا به دې ګوره اوس چې هر شی تاسو خلاصوئ هغه په 2 کلیکه خلاصېږي. اوس مثال ګوره زه کمپیوټر خلاصوم، ګوره ما یو کلیک ووالی نه خلاصېږي، ځکه دا په 2 کلیکه خلاصېږي. که زه 2 کلیکه وکړم دا خلاصېږي. اوس که چیرې تاسو غواړئ چې دا یوه کلیک ته واړوئ چې ټول شیان دې په یوه کلیک باندې خلاصېږي، نو سمپله ګوره دا سنګل کلیک اوپن ان ایټمز په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ، اپلای به کوئ. اوس ګوره هر شی چې اوس تاسو خلاصوئ خالي یو کلیک وکړئ، یا ما یو کلیک وکړئ، ګوره ماته کمپیوټر خلاص. اوس هر شی چې تاسو خلاصوئ خالي یو کلیک کوئ، تاسو ته به هغه خلاصېږي. نو سنګل کلیک که مو والی بیا به تاسو ته په یوه کلیک خلاصېږي، او کوم ډبل کلیک والی تاسو ته به په ډبل کلیک خلاصېږي. ګوره په سنګل کلیک کې دا 2 اپشنان نور هم دي. وایي انډرلاین آیکن ټایټل کنسسټنټ ویز مای براوزر، که چیرې په دې باندې تاسو کلیک وکړئ اپلای کړئ. اوس ګوره له هر آیکن سره انډرلاین را روان ده. که چیرې اوس تاسو دویم اپشن وایي دا انډرلاین آیکن ټایټل only when I pointed them، دا کوم والی اوس ګوره موس ورته راوړئ، انډرلاین ورسره راځي، که مو زندی کوي انډرلاین به ځینې ختمیږي. نو دا صرف له سنګل کلیک سره کار کوي. او که چیرې تاسو ډبل کلیک وکړئ ګوره دا یو اپشن هم بیا کار نه کوي. نو سنګل کلیک یې په یوه کلیک خلاصوي، ډبل کلیک مو کوي بیا به هر شی تاسو په ډبل کلیک باندې خلاصوي. دغه رقم ګوره بیا په دې کې راځي نیویګیشن پین، یا نیویګیشن پینل هم ورته ویلی سئ. نیویګیشن پینل بیا دغه ځای ته وایي، دغه ځای ته نیویګیشن پینل وایي. زه ور راځم په ډسکټاپ باندې یو فولډر جوړوم، دې ته زه نوم ورکوم. دغه رقم اوس زه له دې څخه نور فولډران هم جوړوم. ګوره په ډسکټاپ باندې ډېر فولډران پراته دي. اوس دغه فولډران خو دلته موږ ته نه راښکاره کوي، یعنې په نیویګیشن پینل کې ګوره دا په ډسکټاپ کوم فولډران پراته دي دا یو هم دلته نه راښکاره کوي. اوس غواړم په ډسکټاپ کوم فولډران پراته دي هغه دې ټول ماته دلته راښکاره کړي. نو سمپله په دا نیویګیشن پین یا نیویګیشن پینل کې په دې شو آل فولډرز باندې به تاسو نشان ولګوئ، اپلای به کوئ. کله چې تاسو اپلای کړئ ګوره تاسو کتلی سئ چې دلته په نیویګیشن پینل کې هغه ټول فولډران ښکاره کېږي. او که چیرې ګوره اوس تاسو له دې څه نشان ختم کړئ، اپلای کوئ، ګوره هغه بیرته ورک سولو. بیا به دې ګوره زه اټومیټیکلی ایکسپینډ ټو کرنټ فولډر به دې کوم ټیک مارک ولګوئ. اوس ګوره هر فولډر تاسو خلاص کړئ، یعنی اوس مثال یو فولډر د پاکې نور هم ډېر فایلونه پراته دي هغه تاسو ایکسپینډ کړئ، خلاص یې کړئ، نو اټومیټیک مو والی ګوره بیا په خپل هغه بندېږي هم. نو دا بیا صرف په دې باندې کار کوي. او اوس راځو ګوره اخري اپشن د ریسټور ډیفالټس، دلته ستاسو کومې تبدیلیانې کړي، مثال بیرته که ما خپل اوریجنل حالت ته وړئ ریسټور ډیفالټ یا خپل حالت ته به ولاړ سي، اپلای به کوئ. نو بیا راځو ګوره په دې کې ویو ته. په ویو کې اوس زه تاسو درښیم چې موږ په کمپیوټر کې یو شی څنګه پټولی سو، که ویډیو یې که فولډر یې کار شی. نو زه راځم دلته دا یو فولډر ده د رحیم الخیل په نامه، په دې فولډر کې زه شان ږدم. ګوره دلته مې څو دا فولډران راوړل، دا فولډران مې دې فولډر ته ور واچول. ګوره په دې کې اوس ډېر شان دي، که ویډیو کوم هر څه ښولی هغه تاسو ښولی سئ. زه راځم دا پټوم، نو په دې فولډر باندې به تاسو سره ستا کلیک وکړئ. ګوره اخري اپشن د پراپرټیز، په دې پراپرټیز باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په پراپرټیز باندې کلیک وکړئ ګوره زموږ سره اخري ته یو اپشن راځي هایډن، په دې هایډن به ټیک مارک ولګوئ، اپلای به کوئ، یس. کله چې تاسو دا اوکې کې ګوره تاسو کتلی سئ چې کوم فولډر چې موږ جوړ کړی و هغه فولډر کې موږ ډېر شیان ایښي وو، هغه فولډر پټ سولو. نو اوس به دا فولډر بیرته تاسو راولئ څنګه؟ دې لپاره به تاسو ولاړ سئ کنټرول پینل ته. کله چې تاسو کنټرول پینل خلاص کړئ ګوره دا اوس ما درته ویلي فولډر اپشن، دغه فولډر اپشن ته به راسئ. کله چې تاسو فولډر اپشن ته راسئ ګوره په دې کې د جنرل به څنګ ته ویو ده، په دې ویو به کلیک وکړئ. په دې کې بیا 2 اپشنان راځي، ګوره وایي ډونټ شو هایډن فایلز ده، یو شو هایډن فایلز ده. په دغه شو هایډن فایلز باندې به تاسو نشان ولګوئ، اپلای کړئ. کله چې تاسو دا شو کړئ تاسو کتلی سئ چې کوم فولډر چې موږ پټ کړی و هغه ښکاره سو. او کوم چیرې په دا ډونټ شو باندې کلیک وکړئ، اپلای مې کوئ. او کوم فولډر چې تاسو هر ځای پټ کړی وي، کوم په ریکارډ کې، په کمپیوټر کې بل ځای، په ډرایو کې، په ډسکټاپ باندې هر ځای کوم پټ کړی وي پټ به سي، که مو شو کوئ ښکاره به سي. نو دا اوس موږ څنګه کولی سو چې په کمپیوټر کې یو شی پټ کړو او موږ څنګه کمپیوټر ته پاسورډ ورلګولی سو. نو دا ویډیو تاسو 2-3 وارې وګورئ او بیا پریکټیس به وکړئ، نو انشاءالله بیا به موږ په مخته سبقانو باندې هم سر خلاص. نو تر بلې ویډیو ما ته راکړئ اجازت، د خدای په امان.